د اشرف غني د ټاکنو طرحې په هکله د طالبانو څخه غبرګون. دا چې طالبانو د اشرف غني د طرحې په اړه څه ویلي دي، طالبان یې ولې نه مني دغه طرحه، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. د امریکا د ټول شموله حکومت د طرحې وروسته یو شمېر سرچینو وویل چې ولسمشر غني له وخته مخکې د ټاکنو طرحه جوړه کړې او د ترکیې غونډې کې به یې شریکه کړي. په دې تړاو ډیفنس پوسټ خپرونې یو مطلب خپور کړی و او ویلي دي چې طالبان ښایي د غني تر وخت مخکې ټاکنو طرحه ونه مني. د دې خپرونې د مطلب له مخې په باور د طرحې محتوا ته په کتلو سره ښایي طالبان له دې طرحې سره مخالفت وکړي، ځکه دې ډلې ته تل په ټاکنو کې ګډون رد کړی دی. د اشرف غني له وخته مخکې د ټاکنو طرحه یې چې وړاندیز شوې او ښایي د استانبول په غونډه کې هم شریکه سي، درې مهم ټکي لري چې له طالبانو سره پر یو سیاسي جوړجاړي رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د اوربند ټینګښت او تر وخت مخکې ټاکنې پکې شامل دي. خپرونې اټکل کړي چې طالبان به د غني د ټاکنو طرحه ونه مني، خو بل پلوه بیا امریکا پر طالبانو او افغان حکومت باندې فشارونه ډیر کړي چې باید یوې هوکړې ته ځانونه ورسوي. د استانبول کنفرانس د افغانستان لپاره مهم او حیاتي بلل شوی. تر اوسه پورې په دې هکله ویل شوي چې دا کنفرانس په برخلیک ټاکونکي او د نهایي پریکړې درلودونکی وي چې دویم او دریم ځل لپاره به دا کنفرانس وځنډېده. په دې کنفرانس کې طالبانو او افغان دولت لا له وړاندې د ګډون خبره کړې او د دوی ترڅنګ به سیمه ییز هیوادونه او امریکا هم ګډون وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.